سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د 3 نړیوالو شل-اوریزو او د 2 ورځنۍ تمریناتي لوبو په موخه به متحده عربي اماراتو ته ولاړه شي. دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې پر 15مه نیټه پیلیږي چې د 2024 کال د جنوري تر 2مې نیټې به دوام وکړي. افغان اتلان د 3 شل-اوریزو سیالۍ وړاندې 2 تمریناتي ورځنۍ لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه د دسمبر میاشتې پر 25مه او دویمه لوبه پر 28مه نیټه په شارجه کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي. ورپسې به 3 شل-اوریزې سیالۍ په همدغه لوبغاړي کې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه پر 29مه او دویمه لوبه په 31مه او دریمه لوبه وروستۍ لوبه د جنوري میاشتې پر 2مه نیټه ترسره شي. د یادونې وړ دغه سیالۍ د هغه وکړلیک له مخې ترسره کیږي چې هر کال افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ ترمنځ لاسلیک شوی و چې پر بنسټ افغانستان کرکټ بورډ هر کال د متحده عربي اماراتو سره 3 شل-اوریزې سیالۍ ترسره کوي. همدغه راز د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ وايي موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان سره هر کال 3 شل-اوریزې سیالۍ ترسره کوو. تېر کال مو ډېرې ښې لوبې وکړلې خو دا ځل به هم د افغانستان سره ډېرې ښې لوبې کوو. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي د 2024 کال مصروفه مهالویش لري. د دې لوبلړۍ وروسته د هندوستان سره سیریز لري، بیا د سریلانکا سره لري، بیا د نورو سترو لوبډلو سره هم سیریزونه را روان دي. همدغه راز د 2024 شل-اوریزې سیالۍ کې به هم افغانستان ګډون وکړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.